لمانځه کې دنیوي ګټه بدني ګټه دا داسې دا د بدن دپاره مکمل ورزش دی. دغسې دا اوس په دنیا کې پرتګونه کښلي دي او یو شور یې په دنیا کې جوړ کړی داسې پلانې کرکټ د پلانې چې واده ولې وایي دا بدني روزنه ده. هغه صحابه چې له دغه څخه له سعودي څخه چین ته په پښو رالو چین یې فتح کوي هغو کرکټ کړی چې اوس د هغو کارنامې وګوري ورته اریان بشي کرکټ یې نه و کړی مګر لمونځ یې کاوه. لمونځ داسې بدني روزنه ده چې اوس په صحیح انداز باندې سړی لمونځ کوي له هغه وروسته دغه قدر ضرورت و نورې بدني ورزش و روزنې ته نشته. دا چې اوس کافرانو پر موږ باندې خپل رسوم تحمیل کړي دي دا خو بیا جلا خبره ده چې موږ د پردي کلتور تر تاثیر لاندې راغلي یو. اوس چې دا کوڅې ته ور ووځې لمونځ نه کوي دی ډانګانې په لاس کې ښکته علاقه پورته علاقه ښکته علاقه درب پر دې بامې ورغزار که دا بدني روزنه نه ده دا شیطاني روزنه ده. دا د کافرانو د کلتور تر تاثیر لاندې موږ راغلي یو. د مسلمان دپاره مطلق بدني روزنه لمونځ دی چې دا د لمانځه کم حرکات دي زه په خپله عصبي تکلیف لرم ډاکټرانو ته ورغلی یم عینې د حرکات راشي په سپورټ کې لکه دا په لمانځه کې چې موږ کوو داسې چوخ سه داسې ملا سیده ونیسه داسې کښته سه داسې سیده ولاړ سه داسې کښېنه عینې دغه د لمانځه شیخ عبید الرحمن دا عزیزي مکمل روزنه ده بدني. قطع نظر له دې چې پر لمانځه به الله جنت درکوي صحت به دې پاتې وي ته ډېره وخته به دې صحت پاتې وي ناجوړه کېږي به نه. دا په لمانځه کې حکمت ده.